بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. د علماء ټولې خبرې د ګل خبرې، خو ځینې خبرو باندې تنقید زمونږ حق دی. لکه ځینې داسې حدیثونه یا داسې واقعات وي چې هغه د هغې خلاف وي یا د هغې په حق کې وي. په هغې کې تحقیق کول دا زمونږ دپاره یو فرض دی. لکه تاسو وګورئ مفتی منیر شاکر صاحب ډېرې اعلی خبرې کوي او ډېرې زبردست خبرې کوي، خو چونکې د څه خبرو مونږه تنقید کوو په وجه د دې کوو چې مونږه نور علما ومورو او د هغې په نسبت باندې بیا مونږ د ده په خبره تنقید کوو. او ډېرې داسې خبرې دي چې هغه د عمل د کولو دي. نو زه تاسو ته د مفتی منیر شاکر صاحب دا خبرې وړاندې کوم او بیا هغې باندې چې کوم علما روشنایي اچولې ده هغه هم تاسو ته مخکې کومه. نو دا ډیره د عبرت ویډیو ده. انشاءالله تعالی د دې نه به موږ او تاسو ته ډیره غټه فایده میلاو شي. نو راځئ چې موږ مفتی منیر شاکر صاحب وګورو. راځئ چې وګورو. او تا چې محمد رسول الله د پولیسیرات اختیار دی ورسره که، د حوض کوثر اختیار دی ولا ورکه، او د میزان د تلې او د میدان حشر کې د شفاعت اختیار دی ولا ورکه بغیر د الله تعالی د حکم او د قرآن د ویلو نه. قرآن نه دي لیکلي. ائمه معصومین او اهل بیت رسول ته دا مرتبه ورکړه چې دا الله ته ډېر ګران دي، دا ډېر لوی خلک دي، دوی الله پاک دا الله نه خفه کوي، الله په دوی مین دی او دوی باندې چې تکلیف عزت ځمکه اسمان خوټېږي. حوض کوثر اوبه به هغه سړی څکي چې حسین کم سړی خوښ. سنیان وایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا عشق او دا معشوقیت او دا محبوبیت او دا شفاعت او دا اختیارات قرآن نه ثابت دي. شیعګانو ائمه معصومینو پسې چې کوم روایات تړلي د ده ملا لیکلي دي وایي چې دا علي صاحب فرمایلي، د ده ملا لیکلي دي وایي چې دا د امام باقر فرمودات دي، د ده ملا لیکلي دي وایي چې دا د امام علي علیه السلام فرمودات لیکلي ملا دي د علي او د حسن او د حسین او د دغو ائمه د وفات نه په سلونو کاله وروسته لیکلي دي چې دا هغوی ویلي. او سنیانو د محمد رسول الله ته منسوب فرمودات 200-300 کاله پس لیکلي دي، وایي دا رسول الله فرمایلي دي. ناظرین تاسو د دې مفتی منیر شاکر صاحب خبرې واورېدې. راځئ چې اوس مونږه د مفتی فضل همدرد صاحب نه واورو چې هغې دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. دې آیت کې د اهل البیت، دا اهل البیت مینا محبت اتباع قرآن مجید حکم دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل په زندګۍ کې د امت ته دا وصیت کړی دی چې زمانه بعد تاسو قرآن او اهل البیت سره چلے گئے. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تمام احادیث کې تاسو دا وګورئ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دا وصیت کړی چې زه تاسو کې قرآن او اهل البیت پرېږدم. دا وصیت نه دی کړی چې زه تاسو کې قرآن پرېږدم او صحابه پرېږدم. نه، دا ټول مولیان ته زه دا وایم. دا په ذخیره احادیث کې داسې حدیث نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمانی چې زه تاسو کې قرآن او خپل صحابه پرېږدم. د دواړو پسې به چلېږئ، تاسو به نه ګمراه کېږئ او دا حوض باندې به یو ځای ماته میلاویږي. نه، پورا په ذخیره احادیث کې رسول الله دا فرمان نشته، لیکن دا فرمان شته زه تاسو کې قرآن او اهل البیت پرېږدم، خپل اولاد پرېږدم، دې پسې چلېږئ. سنن ترمذی کی روایت 3786. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دا روایت دی. هغه روایت الفاظ دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجۃ الوداع هغه حج کې چې 1,24,000 صحابه کرام مخامخ ولاړو، هغه ته دا وایي میرے صحابہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. زه تاسو کې 2 شیزونه پرېږدم، تاسو به هیڅ کله نه ګمراه کېږئ، قرآن او اهل البیت. نو دا زموږ په کتابونو کې دا روایت دی. کم یو ځای کې دا نشته چې بھائی قرآن سره صحابه ذکر کړي. ها، د صحابه کرامو فضایل شته، دا نه چې صحابه کرامو فضایل نشته. نه، صحابه کرام د دین دپاره ځان ورکړی دی، صحابه کرام د دین دپاره د اهل البیت دپاره د امت ته دین را رسول دی. صحابه کرام رضوان الله علیهم، صحابه کرام فضایل شته. څوک چې درته دا وایي یاره صحابه فضایل نشته، هغه هم غلطه خبره ده. خو اتباع او پیروي د چا به کېږي؟ د اهل البیت به کېږي او د قرآن به کېږي. ځکه چې دا دین موږ ته د اهل البیت دو رسول دی او نبی علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه و آله وسلم دا حکم دی چې زمانه وروسته تاسو قرآن او اهل البیت سره به چلېږئ، د هغې اتباع او پیروي به کوئ. نو دې کې خفه کېدو ضرورت نشته.
دا مولیان مونږ ته دا اوسه پورې زمونږ دا پښتانه وروڼه یې پساو کړي دي که نه په دیوبندي او بریلوي کې په شیعه او فلان فلان کې. نو ناظرین دا تاسو واورېدل. راځئ چې اوس مونږه د مفتی محمد قاسم چشتي نه واورو چې هغې دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. اهل بیتو سره د محبت اندازه د دغه آیت کریمه نه لګي چې حضور مبارک د دې دین دپاره کمې سختۍ تېرې کړي دي، کوم تکلیفونه یې برداشت کړي دي او دا دین یې په کومو حالاتو کې موږ ته رارسولی دی. څومره قربانۍ د حضور خاندان ورکړي، اهل بیتو ورکړي. نو چې د چا په چا احساني نو بیا هغه احسانمن بندګان هم تپوس کوي چې ډېر لوی احسان دی را باندې وکړو، وایه څه بدله درکم، بدل کې زه څه وکړمه، څه خدمت وکړم. د هغې نه بعد رب ذوالجلال خپل خوږ محبوب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې قل ای حبیبه تا چې د دین اسلام دپاره کومې قربانۍ ورکړلې، کوم تکلیفونه او د مشرکینو د طرفه کوم صعوبتونه ظلمونه برداشت کړل، چې چا رب نه پیژندو، چا خدای نه پیژندو، چا بوتانو ته سجدې کولې، چا نمر سپوږمۍ ته خدایان ویل، نو ستا په دغه امت باندې ډېر عظیم احسان دی. الله رب ذوالجلال په دغه ټیم کې د حبیب علیه السلام خاندان را مخې ته کړو، د حضور مبارک اهل بیت یې را مخې ته کړل او مصطفی علیه السلام ته وفرمیل قل ای حبیبه دې ټیم کې دی امتیانو ته ووایه چې لا اسألکم علیه اجرا، زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې باندې د څه اجر د څه مزدورۍ څه نه غواړم، الا المودة فی القربا، که غواړم نو د خپل خاندان د خپلو اهل بیتو محبت در نه غواړم، زما د اهل بیتو سره مینه وکئ. دا ورته څوک فرمایي؟ رب ذوالجلال. پته لګي چې د رب کائنات د حضور د خاندان سره څومره مینه ده چې حبیب علیه السلام ته فرمایي چې بل څه مه غواړه، دا ورته ووایه چې زما د خاندان سره به مینه کوئ. ضروری دی. نبی علیہ السلام فرمای زما اهل بیت د دې مثال د نوح علیہ السلام د کشتۍ دی چې کله سیلاب راغی د نوح علیہ السلام په قوم باندې، نو هغه کشتۍ کې چې څوک سوارو هغې بچ شو، چې څوک نو سواره هغه ټول لاهو شو، ټول غرق او تباه شو. حبیب علیہ السلام د هغې عظمت بیان کو. زما اهل بیتو ته سپک مه ګورئ، په حالت د سیلاب کې چې کشتۍ څومره ضروري ده، نو په ټیم د فتنو کې د ایمان د بچ کولو دپاره زما د اهل بیتو محبت ضروری دی. نو دغه خاندان د حبیب علیه السلام دی چې رب ذوالجلال را مخې ته که چې دی سره محبت وکئ. کم ځای کې چې سید وینئ، د حضور د خاندان بچې وینئ، حضور علیه السلام فرمایي چې زما د خاندان عزت وکئ، احترام یې وکئ، د اهل بیتو د ساداتو کرامو د هغې قدر وکئ. که ته وایې چې مړه دا څه بد عمله دی، کله سیګرټ څکې او کله نسوار کوي او کله شراب څکې او کله بدکاري کوي، دا څه بد عمله سړی دی. نو حضور علیه السلام فرمایي که نیک عمله دی، نیک بنده دی، نو د هغه خیال وساته ولې چې نیک دی. اسیم د نیک بنده خیال لازم دی. نو که نیک دی نو خیال یې وساته ځکه چې نیک دی، او که بد دی نو خیال یې وساته ځکه چې زما بچی دی. که نیک دی د نیکۍ په خاطر خیال وساته، که بد دی نو زما په خاطر خیال وساته. دا مه وایه چې بد دی، دا ووایه چې د حضور بچی دی، د حضور د اهل بیتو نه دی. نو زما عزتمندو رب کائنات هم ورسره دومره محبت کوي چې حبیبه د دې امت نه څه مه غواړه، تا دوی ته قرآن راوړو، روژه او مونځ دې راوړو، حج او زکات دې راوړو، اعمال دې راوړل، د دې بدل کې څه مه غواړه چې دنیا راکوي، مال دولت راکوي، جایداد راکوي. نه نه، که دې نه غواړي صرف د خپلو اهل بیت او د خپل خاندان محبت دې وغواړه، چې د دې بدلی راکوئ نو زما د خاندان سره محبت وکړئ، مینه ورسره وکړئ. ناظرین دا تاسو واورېدل. راځئ چې اوس مونږه د مولانا حافظ حسین علي جان نه واورو چې دی څه وایي. راځئ چې واورو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره مینا او محبت ساتل دا د ایمان جز دی. اهل بیت څوک دي؟ اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل عیال، داغه بیبیانې چې امهات المؤمنین ورته وایي، داغه اولاد هغه کو نارینه دي او کو زنانه اولادی دي، دې ټولو ته اهل بیت وایي. دغه اهل بیت سره مینه ساتل دا د ایمان جز دی.
خامخا به ساتي او که دې ونه ساته ګناهګار به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجرم به او د دې اهل بیت سره د مینې موږ ته الله هم حکم کړی دی او د الله رسول هم حکم کړی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په قرآن کې ده چې دا څومره دین کې تکلیفات ما برداشت کړي دي دا دین تاسو ته ما در رسول دی او ای امت ستاسو د پاره د ما د الله په جناب کې څومره جوړې دي او د رسول الله مبارک د برکت په تیره جمعه مې راته ویلي چې دا امت الله کم مقام ته رسول دی د دقې امت نه رسول الله مبارک وایي زه تاسو نه د هېڅ سوال نه کوم اجر دنه نه علم د هېڅ قسمه د دې څیزونو اجر دنه نه غواړم لکه یو سړی دی یو کار یو که د هغې اجر موږ ټول غواړو خو رسول الله مبارک وایي زه تاسو نه د هېڅ قسمه دقې دین تکلیفاتو او ستاسو دپاره د دې جلاګانو هېڅ قسم اجر نه غواړم صرف یو څیز غواړم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى یو څیز غواړم او هغه دا دی چې زما د اهل بیت او زما د اولاد سره مینه ساتي دا رانه غواړم د دې سوال ده نه کوم ګوره نبی علیه السلام کوم عظیمه هستي ده زما او ستا نه دا سوال کړی چې زما اهل بیتو سره به مینه محبت ساتي نو موږ به د اهل بیتو سره خامخا یقیني مینه ساتو محبت به ساتو او د دې لپاره راته نن دا بیان دا کومه چې زمونږ هم ستاسو د دقې اهل بیتو سره مینه محبت وي او خصوصا بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د جنت د ښځو سرداره ده کله چې دا پیدا شوه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا نوم کېښوده وی د دې نوم به فاطمه وي نو فاطمه ولې نوم یې ولا کېښوده او د ډېر مینې او محبت نه به ورته زهرا وي زهرا معنا د ګل غوټې نو دې ته به د ګل غوټې وي زهرا به ورته د نبي علیه السلام سره انتهایي مینه او محبت زیات نو د هغې وخت دی ولا زهرا نوم کېښوده ناظرین دا تاسو واورېدل بس صرف دومره خبره وه چې قرآن نه ثابته ده چې د اهل بیتو قدر عزت شته او دا الله ته ګران خلق دی الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي انشاءالله بیا به ملاقات کوو اجازت غواړم الله هم خوشحاله آباد لره السلام علیکم